السلام علیکم ملګرو، زه یم ابرار او تاسو ګورئ زما پیج او یوټیوب چینل. ملګرو، د چیمپئنز ټرافي 2025 په باره کې یو نوی او تازه خبر راغی. د چیمپئنز ټرافي لپاره چې کوم دی بجټ هم پیش شو. د چیمپئنز ټرافي لپاره څومره بجټ پیش شو، په چیمپئنز ټرافي کې به کم لوبډلې حصہ اخلي، د هغې په باره کې به ته هم یم. او د انډیا کرکټ ټیم به د چیمپئنز ټرافي لپاره پاکستان ته راځي او که نه راځي. د چیمپئنز ټرافي لپاره څومره بجټ پیش شو، نو د چیمپئنز ټرافي په باره کې ډېر مهم او اهم معلومات در کوم. ویډیو تر اخره پورې وګورئ او د نورو کرکټ مینوالو سره هم شیر کړئ. نو راځئ چې دا ویډیو شروع کړو. نن د آی سی سی د طرفه چې کوم دی میټینګ وشو چې په دې کې د آی سی سی چیمپئنز ټرافي لپاره بجټ پیش شو چې تقریبا دا بجټ ډیر زیات بجټ پیش شو چې 70 میلیون امریکي ډالر بجټ د آی سی سی د طرفه پیش شو. تقریبا دا کم زیات 20 ارب پاکستانی روپۍ جوړیږي چې دا روپۍ به ورکول کېږي پاکستان ته، پاکستان کرکټ بورډ ته. چیمپئنز ټرافي چې څومره هم خرچه راځي د هغې د ضروریاتو لپاره به دا روپۍ ورکول کېږي پاکستان ته، او په دې باندې ټول سیستم چلول کېږي. کوم ټیمونه چې پاکستان ته راځي د هغو دپاره د هوټل بوکینګ، کمرې چې کوم ټوټل سیستم دی، ګراوند کې کوم سهولیات ورکول کېږي لوبغاړو ته. تاسو پته ده چې دا چیمپئنز ټرافي په پاکستان کې شډول دی او په پاکستان کې کېږي. او که تاسو وګورئ نو په دې چیمپئنز ټرافي کې ډېرې لوبډلې شرکت کوي چې په دې کې پاکستان، افغانستان، انډیا، بنګلادیش، استرالیا، نیوزیلینډ، ساوث افریقا دغه لوبډلې چې کوم دي دا به راځي پاکستان ته د چیمپئنز ټرافي لپاره. او دا چیمپئنز ټرافي په پاکستان کې کېږي. نو د چیمپئنز ټرافي لپاره اوس بجټ هم پیش کړی شو. او څنګه چې تاسو پته چې د چیمپئنز ټرافي ته لږ وخت پاتې دی، ډېر لږ وخت بعد چې کوم دی دا چیمپئنز ټرافي په کال 2015 کې په پاکستان کې شیډول په پاکستان کې شروع کیږي. خانو زیات مرګري وایي چې د انډیا کرکټ ټیم به د آی سی سی چیمپئنز ټرافي لپاره پاکستان ته راځي او که نه راځي، ځکه که تاسو وګورئ د انډیا په میډیا باندې یو غوبل جوړ دی چې د انډیا کرکټ ټیم، زمونږ کرکټ ټیم به وایي پاکستان ته د چیمپئنز ټرافي لپاره نه ځي. خو په دې کې هیڅ قسمه حقیقت نشته. دغه د انډیا میډیا سي غویمې راغستې دي. که د انډیا کرکټ ټیم نه راتلی نو آی سی سی به دا بجټ نه پیش کولی چې دا یو ډېرې غټه روپۍ ده او غټې روپۍ دي چې دا د آی سی سی د طرفه دا بجټ د چیمپئنز ټرافي لپاره پیش کړی شو. که تاسو وګورئ نو د انډیا د طرفه داسې هیڅ قسمه څه خبر نه دی راغلی چې موږ به د چیمپئنز ټرافي لپاره پاکستان ته نه درځو. نو اوس چې کوم دی که انډیا کرکټ ټیم پاکستان ته نه راځي نو آی سی سی به مجبوروي چې پاکستان ته راشي، ځکه چې په چیمپئنز ټرافي کې خو اصل میچ د پاکستان او د انډیا دی چې د پاکستان او د انډیا میچ پکې نه وي، نو بیا خو چیمپئنز ټرافي دومره فایده نه کوي، آی سی سی ته فایده نه ورکوي. نو آی سی سی به اوس انډیا مجبوروي چې راشي پاکستان ته د چیمپئنز ټرافي لپاره. که چېرته د چیمپئنز ټرافي لپاره انډیا کرکټ ټیم پاکستان ته را نشي، نو پاکستان کرکټ بورډ هم دا مشوره کړې ده چې په انډیا کې هم یا ورلډ کپ وي یا ایشیا کپ وي، نو د هغې لپاره به چې کوم دی پاکستان کرکټ ټیم انډیا ته نه ځي او د انډیا سره به هیڅ قسمه د کرکټ تعلقات نه ساتي. دا لا پوره کنفرم شوی نه دی چې د انډیا کرکټ ټیم به د چیمپئنز ټرافي لپاره پاکستان ته راځي او که نه راځي. د دې په باره کې به 15 ورځو کې خبر راشي، ریل او صحیح خبر به راشي چې د انډیا کرکټ ټیم پاکستان ته راځي او که نه. څنګه تاسو ته پته چې د چیمپئنز ټرافي په پاکستان کې شډول نن د آی سی سی مشران چې کوم دی څو میاشتې مخکې راغلي پاکستان ته د سکیورټي د هر قسمه جایزې اخیستې وه. نو د هغې نه بعد چې کوم دی آی سی سی د طرفه پاکستان یو سیف ملک د چیمپئنز ټرافي لپاره قرار شوی دی. نو دغه څومره هم لوبډلې دي په افغانستان، انډیا، بنګلادیش، ساوث افریقا، استرالیا، انګلند، نیوزیلینډ، نو دا به د چیمپئنز ټرافي لپاره پاکستان ته راځي. دا د چیمپئنز ټرافي په باره کې یو وړوکی شانتي خبر. د چیمپئنز ټرافي په باره کې بل داسې خبر راځي نو زه به تاسو ته ضروري معلومات در کوم او په بله ویډیو کې به حقیقت شیر کوم چې آیا د انډیا کرکټ ټیم به د چیمپئنز ټرافي لپاره پاکستان ته راځي او که نه راځي. که چېرته د چیمپئنز ټرافي لپاره انډیا کرکټ ټیم پاکستان ته رانشي نو د انډیا کرکټ ټیم څه به څه کېږي، په انډیا کرکټ ټیم باندې به جرمانه لګي، څه به پرې لګي، آی سی سی به په کومه خبره باندې مجبوروي. دې نه علاوه که چېرته انډیا کرکټ ټیم رانشي نو د چیمپئنز ټرافي به کېږي او که نه به کېږي. د دې باره کې اوس تاسو سره پوره معلومات، پوره ډیټیل شیر کوم. اوس دغه خبرو چې آی سی سی د طرفه د چیمپئنز ټرافي لپاره بجټ پیش کړی شو، ماله چې زموږ په پیج کې څومره هم ملګري دي کرکټ مینوال دي هغو دپاره دا خبر ورکم. نو که تاسو هم د کرکټ مینوال د ویډیو مخکې د نورو کرکټ مینوالو سره شیر کړئ. د داسې نورو کرکټ معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. میلاویږو بلې ویډیو کې. د الله په امان.